ماما را کولر د لړاډک کما پرېدا لګه کنه مړه وختي ته ما پاره نه کړې ځکه نه یار پرېدا امیر صاحب د ثواب کار دی مګر چې کولر د لړاډک کی کنه پرېدا مړه دا لیونی د دماغو کې فرق دی ټول ورځ دلته ګرځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امیر صاحب دا ماته پیسې دي اخلي خو نه ماته پیسې. نه 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 لم خوریا ما سره ګله ډکه ده د ماتو پیسو. ورور ته خو اخلي نشه ماته پیسې نه لګي درکم. نه روکی زما مې په کار یار ورته خو نه اخلي دا ماته پیسې. ولې نه علم واله کنه څومره دی لګي؟ دا ټولې مې لګي کنه را واخله. دا ولې امیر صاحب دا سړی خو تښتېده. ولې تښتېده به نه دا خو لیونی و. ولې امیر صاحب دا ستاسو دوکاندار نه اوسه؟ انډیواله ده خو ما نه دوه درې پیره کولر هم تاختولی دی. او خو دا جی تا خو زه ډېر زیات خفه کړم زما نوم به دې ورته اغوشتو که نه چې زویلی کومه. بچې دا خو لا جیلی ده تا له والله کې څوک ګوپي هم درکړي ګوپي. وا دا جی نو په ما چل څه شوی دی؟ زه خو ځوان جان سړی یم او بیا ستا زوی یم تا ورته داسې نه وي چې زما زوی دی. زویا ستا د هر شي ورته پته ده خو ته کار روزګار نه کې که نه. یاره دا جی نو زه به په کار څه وکړمه؟ ته ښه مالداره سړی چې زه درته په دې پولو ګرځم ښه نه ده؟ زویا که پلار دې شل ځلې مالدارې که نه خو که زوی دې کار روزګار نه کړي که نه نو تا له څوک بیا رشته نه درکوي. دا جی ته یو غټ بزنسمین یې او که اوس ما را کور مخې ته کورخې ولګولې که نه نو ما له خو نور کار مار نه راځي به دغه کورخې به خرڅومه یا سبزي نو بیا به هم ته شرمېږي خلکه به ته وایي زوی دې کورخې خرڅوي. زویا په کار کې شرم نشته دی ولګوه. نه نو کار زه په څه روان کړمه دامره شوم پړق پلار راله خدای را کړی دی ته راکله 100 روپۍ راکړه چې روزګار پرې روان کړمه که نه چې بیسې خو کارونه نه روانېږي. زویا 1 روپۍ هم نه در کوم خو تکړه شه ځان له پیسې پیدا که چې واده دله وکړمه. دا جی تا ماله پیغور راکړه دا پیسې به اوس زه را پیدا کوم که دار ځای خو را پیدا کومې اوس ګوره چې زه څنګه پیسې را پیدا کوم. زه زویا الله دې مل شه الله دې له ډېرې روپۍ درکړي. ورک د سوال لیدل شه نانېدل د دې نه ډېر ښه دي لباسي خندا ده جړېدل د دې نه ډېر ښه دي. یا داجي دا واله پیسې او هغه چا چې زما رشته ټوکرو کړې وه د هغې نه به یو څپېړه وکاږې. دا ولې زویا څپېړه دې ولې وباسم؟ زما رشتې خلکه ختموي زما څپېړه به تې وکاږې او که ته وې چې ولې بس یو 50,000 روپۍ به ورکوې دا واله بیا تې راځه. زویا ډېر ګرمه کښېنې دا دومره پیسې دې کوم ځای پیدا کړې؟ دا چې بس دا مې راویستې که نه اوس چېرته داسې د ګرمو چیو غم هم رالی وکړه که نه یو ستړي شوي وو که نه. زویا ډېره چې خو دا مې پوه که چېرته د بینک اکاونټ دې کولو کړی دی د هغې نه پیسې راویستې که څه چل دې کړی دی؟ نه دا جي زما را بینک اکاونټ که مرې خو تا وې پیسې را پیدا که پیسې را پیدا که نو د بینک د اکاونټ نه مې نه دي رایستي دا ما ستا د واسکټ نه رایستي دي. زویا یا الله دا په کوم اولاد دی اړولی ما زما د واسکټ نه پیسې ایستې دي. کار را باندې ناوخته شوی دی اوس په مې نه کم ټنګه ټنګه کوي داسې شارټکټ وځمه چې اړو چاته پته ونه لګي. دا څه لکه د لیوانو ځان څه خبرې کوي؟ دا مړه د کار را باندې ناوخته شوی دی او بیا مې هغه نیک پکاري سهار جامې لا راپاسه نو بیا به راباندې کار نه ناوخته کېږي. او دا خبره خو ده یار زه ناوخته راپاڅېدم دا ځکه په ما اکثر ناوخته کېږي. او که نه ګوره سهار مونځ چې لکه دا د دنیا هم نقصان دی او د آخرت هم نقصان دی. نه نه بس انشاءالله سبا به راپاڅم سبا به مې مانځه کښېنې. تاسو له څه راوړم جي؟ قهوه. او سرجي تاسو له؟ بس ما هم یو قهوه راوړه. ښه جي او تاسو له څه؟ ما له خو یو کاپي راوړه. ښه جي ښه جي ټینک یو ډېره مننه ډېره مننه. راوالې سر ستاسو یو قهوه جي دا ستاسو قهوه. او زما کافي ستا کاپي مې هم راوړې که نه دا ستا کاپي.
تا ما پسې څه راوړل تا ته خو ما ویل چې ما له یو کاپي راوړه نو ولې ته په سترګو ړوند یې څه کاپي ده که نه دا څه کې کچه څانګې خیرې به درته وکړي دا مړه پرې پوره مې را د انګلوف په پیرانه سترګه وتې وه سړیه نو ما یې راشه چې دا خو یې کړو که نه هسې نه چې ما یې د بل چا نه سترګه ونه کاږي راځه دا پرېږده مړه د ریاض ځای کې دوا کېږي چې هغې له لاړ شو مړه داسې وی څوک مړه دي څوک مړه نه دي خو هلته مازدیګر کې هسې بیسه دوا کېږي لکه مطلب دا دی چې د څه دوا کېږي ته راځه ته به په خپل اواز کې یو ښایسته دوا وکړې راځه چې پې ورځو یا الله چې څونه قرضداران دي پاک پروردګاره ته د قرضونو نه خلاص کې چې په چا به څونه هم قرض وي الله ته غیبي مرسته وکړي یا الله ته د هغې د قرضونه خلاص کې آمین ثم آمین ځای که نه چې دا دوا کوو نه ټیم دی یار نه 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 قیصرې راځي بیا به دوا کوو راځه چې مونږ یو کړو که نه هغه له دوا ډېر ښه چل ورځي السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر دی قیصرې نن لږ لیر شومه زه داس پورته کې پاک پروردګاره چې څونه قرضدار دي الله ته د قرض نه خلاص کړي ته ورته اړه کې واچې چې دا پردې قرض به ختمول غواړي او دا به ورکول غواړي نو یا الله چې بس دا قرضونه دوی ختم کړي آمین ثم آمین یا الله ټول قرضداري د قرض خلاص کړي چې په چا باندې هم قرضونه یا الله ته غیبي مرسته وکړي یا الله قرضونو نه اخلاص کړي یا الله د قرضونو نه اخلاص کړي آمین یلو کې د قرضدارانو نه هرخوځیانو بس هغوی ته دوا کې دا څه چل دی ته خو ما پوهې که په دې خبره باندې ظالمه دا ولې نه مړي ته دوا کې نه د باران سوال کې زه خو ستا په حساب کتاب والله کې پوهېږم نو روکې د قرضدارانو نه ځکه نه خوځومه چې ثابت کړي مې قرضدارې دي او چې چاته ویم ما د هغه خپلې پیسې نه وي دوا کوه چې قرض ختم کړو نو بس ځکه مې ورته دواګانې وکړي ما چې اوس دا قرض ختم کړي اوس ورته زما ضرورت دی زه خپلې پیسې دوا کوي شیخه تا دې خدای خوا دې خوا کې که نه ته بیا زما کمال سی کې چې کم کمال دله کومه خدای دې تباه کړق یم نه که نه ته بېګینې کرلې دې ښه ده را روان شو سړی خو کجي و چټي مې دونه ګنټې واړولې دنه خو مې داسې بې سم تخته و او مالک یې هم دی نو تا خو چې ما دوکه کړې و نو ښه به وه خو زه بس اوس هسې م لاړه 125 دی نن سبا خو د دې قیمت هم 3 لکه دی او دغه د داسې خو 1.5 لک کوي مطلب دا چې 1.5 لک پاتې کومه که خیري سکه څه خو نه کومه خو موټر سایکل دی لارې منځ کې برابر درولې نو بس لار نه و نو ما یې داسې به راوړمه که نو داسې به ځمه الا ووړه که نو سکه دلته څه دی راستې خو ووړه که نه داسې دې وړمه خو تا دا موټر سایکل داسې ودرولې دي که نه چې یا الله ته پکې خیر واچې عجیبه سړی دی په کومه لار رالو دا ښه د خدای را باندې پردې واچولې خیر شو